ډېر لوی بزرګ دی، هغه د کشف خاوندو. وی په لاره تېرېدم په مقبره باندې، بعضې خلکو ته کشف کېږي د دې قبرونو د حالاتو ته معلومېږي. وی په مقبره تېرېدم، وی دا مړي راته خدای وخور، وی نینې یې راغونډولې، دا نینې د جوانو دی راغونډولې، او یو کس پکې بره په کرسی ناست دی او خوشحاله دی. وی ما د هغه چې په کرسی ناست دی هغه نه تپوس وکړو چې دا مړي دا نینې ولې راغونډوي؟ وی دا هغه خلق دی مسلمانان چې د چا بچی صدقه کوي دی مړو ته ثواب بخي، د چا څوک دعاګانې کوي دی مړو ته، او څوک څه کوي څوک څه کوي، نو هغه د دې نینو په شکل کې الله دوی ته رارسوي. دا نینې نه دي، دا ثوابونه دي، خو تا ته را ثواب د نینې په شکل ښکاري. وی راغونډئ؟ وی ما ورته ویل ته څنګه په کرسۍ اوچت ناست دی، ته نینې نه راغونډئ؟ وی نه کړې زما نینو ته حاجت نشته، زما بچی دی هغه مې حافظ کړی دی، لګیا دی حفظ کړی دی او قرآن شریف تلاوت کوي، د هغه ثواب ما ته رارسي، نو زما مضبوط پنشن روان دی. زه په نینو څه کوم چې نینې راغونډوم په وړو ثوابونو؟ مې چې د زوی د څه نوم د پلان کې د کم کلي د پلان کې کلي ورغی هغه زوی دی دوکاندارو، هلکه ستا څه نوم دی؟ پلان کې. مې چې ستا پلار ته ته څه کار کوې؟ مې ته چې ما باندې پلار قرآن یاد کړی دی او دا سودا خرڅوم، خو تلاوت دغه دی لګیا دی کوم، فضول خبرې نه کوم، او ردی قرآن ثواب زما پلار ته روان. مې چې خبر دی ټیک ده دغسې ستا ما پلار ولیده. وی څه موده پس په مقبره تلم، وی بیا د هغه مړو کشف راتاو شو، وی بیا لګیا دی نینې غونډئ، وی دا چې کم کرسی والی دیم نینې راغونډئ. وی ما چې هلکه دا څنګه چل دی، ته خو بل ځل په کرسی ناست وې اوس نینې راغونډئ؟ وی زما هغه پنشن بند شوی دی، پنشن بند شو. څنګه؟ زوی مې مړ شو، چې رالم تپوس مې وکړو واقعي زوی مړ شوی. نو عبدالرحمن صاحب هوښیار سړی، ستا دا نوسی او دا نوسی چې د قرآن شریف په دې ماشومه خوله تلاوت کوي، نو خدای دې دله ډېر ژوند درکړي، خو د انسان د ژوند او مرګ پته نه لګي، نو دا ستا دپاره پنشن دی روان. دارنګې زمونږ د ټولو دپاره د چا بچی چې د قرآن شریف تلاوت کوي یا حافظ د تلاوت کوي، دی به قبر کې پروتي ثواب به ورپسې روان. ذالک الکتاب، عظیم الشان کتاب دی. ولې عظیم الشان دی؟ روم عظمت ته ګوره، یو خدا الله خبرې دي، د خدای نه لوی ذات بل شته؟ جواب را کوئ نشته. نو چې د چا څومره ذات دی وي خبرې هغه مره د عزت دی. نمبر 1. دویم راوړی چا دی؟ عظیم فرشته حضرت جبریل علیه السلام، هغه راوړی او په څومره لوی شان یې راوړی دی. حضور پاک مبارک ته حضرت جبریل علیہ السلام فرمائی، ویچ کله چې خدای پاک د قرآن شریف د صحیحې د نازلولو ارادو کی، اخذت السماء رجفتا شدیدتا، یو روایت کې سماوات تے دا ټول اسمانونه زلزله کې جړقار شروع کی، په اسمانونو کې زلزله راشي. فصعق من فی السماوات، پاسمانونو کې چې څومره فرشتي دي ټولې د بېهوشۍ په حالت کې په سجده پریوزي. د قرآن زور ته ګوره، څومره فرشتي دي په اسمانونو کې، د شمیر نه زیات، هېڅوک یې نشي شمیرلی، شمیر یې یو الله ته معلوم دی. یو ځل اسمان چنګار شروع که چنګ چنګ، او هغه چنګ چنګ حضور پاک واورېده او صحابه هم واورېده، وی دا چنگ چنگم واورید، دا دا سری، وی دا دا اسمان چنگار دی، او وی دا با ولی نا چنگیگی، سلور گوتزے پاکی دا سی نشتا جی پاغی فرشتہ اللہ تا پا عبادت نی والا، دا ڈک دے دا فرشتونا. نو دا فرشتو وزن نشتا، خدا پاک اغا وزن پیدا کر، او حضور پاک او صحابو تے دا فرشتو تعداد او دا غوی غخپل وزن واورو اغی ورطاو خو. یو بل حدیث کی رازی دا دی بیت اللہ دا پاسا پا وم اسمان کی یو کوٹا دا بیت المامور وطا ہوئی، مونتی سنگ دلتا عبادت کو،
فرشتے التے عبادت کئی. حضور پاک فرمائی یو فرشتی چی یو ذل پا بیت المعمور کی عبادتو کا روزانہ و یا ذر فرشتے پا کی عبادت کئی او کم فرشتے چی یو ذل عبادتو کا تر قیامت پورے نمبر بیرانش. دنیا کے ہر انسان سر فرشتے دی کرام الکاتبین یو خی طرف تا نیکی لکی او یو گس طرف تا بدی در لکی او فرشتے زمونگ استاس و عبادت کئی. دا شیطان نلوی دشمن دا انسان بلنشت. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان لوی دشمن دے مونگ خطا کئی گمراہان کئی. نو کہ شیطان دا فرشتے نوے دے شیطانانو با مونگ نسائستے و پچاڑ بے والیو دارا تا منزو نکئی پمارے بے در لا سے خود منتخو نخکاری من خور تخکارو ادرے گا چی دا پلان کے کاکا مڑکم دے خوریر منزو نہ کئی سبا خواری کوم گمراہ کوم بے او دا من نبیانو دے فلان کی نے اڈزو باسم چی ختم کم دا مولیان او نیکان او صالحان بیٹول وجلے دا ولی یرسلو علیکم حفظا. قرآن شریف کوئی ما در لدا سے فرشتے مقرر کری دی چی دا شیطان ندے ساتی اغد نشی وجلے. دمر فرشتی دی پا اسمان کے زمارونو پا کرولونو نا پا اربونو نا پا کربونو نا بلکہ دا غین زیادے دا شمیر نا زیاد او دا اللہ عبادت کئی او کل چی دا قیامت رس دا فرشتے بسر روچت کی اللہ تا سباوئی مونگ دو رکعت منذ کو نو پا ارچ ازباتو دی دو رکعت منذ میں کرے یا عمرہ چیو کو دویما جی دو میں کری دی دو حج چیو کو جی پلان کسان کے میں کڑے یو میں با پلان کسان کے کو اخپل عبادت پا خلق و خرسو او چی کل قیامت شدا فرشتے چی کل نا پیدا دی پا ولاڑ دی او سپا رکو دی او سپا سجدہ دی او سپا قیام دی نا ڈوڑے خوری او نو بس کی تند پہ نرازی لگا پہ نرازی ستڑی پہ نرازی خوب پہ نرازی غم خادی بال بچ نشتا چی غم خادیو کی یو شان عبادت کئی او چی دا قیامت رسی سر بروچت کی سبوئی سبحانک ربنا اے زمان خکل ربا تسخکل پاک ذاتے ما عبدنا کا حق عبادتک پروردگار استاد شان مناسب عبادت گوری مونگ نہ دکر. دمر فرشتے پا کرولونو اربونو دا پا سجدہ باندی پریوزی او بے ہوش پریوزی. حضرت جبریل علیہ السلام فرمائی وی دا ٹولو نمخ کے دا سر روچت کم نو اللہ پا خپل شان لائقہ دا قرآن شریف سے سما ترا منتقل کی نو زی نبی علیہ السلام لراؤنو بیاچی حضور پاک لے روڑی سنگے روڑی یوزلتی حضور پاک تا پوسو کو ویتی آواز رازی اکمرگری دا سرائی وی ما سر او یا زر فرشتے مرگری بھی او اغی او یو زر فرشتوں کے ہر فرشتی سر او یا زر مرگری بھی دا دمر الوی تعداد فرشتوں پا جلوس کی دا تعالی قرآن شریف روڑوں وایا عظیم کتاب شو کنشو جواب را خدای سمر الوی انتظام کرے دے نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. قرآن شریف کے اللہ وی امانت گر گورا جی پاکی خیانتو نکی نزانا پاکی مخی رسترانا والی جبریل علیہ السلام روح امین امانت گر ذات اغدا قرآن شریف تعالی روڑ لے دا اللہ دا طرف نے روڑ لے تنزیل من رب العالمین دا اللہ نے راغل دی دا جبریل علیہ السلام خبر خبرم گوری ندی نو اللہ ذات لوے دے او چے کم فرشتے روڑے دی دا غنا عظیم فرشتہ بلا نشتا او چالے روڑے دی رونو دا دوارو جہان مبارک سردار تا علا قلبکا ستا پزڑے نازل کرے دے لتکون من المنذرین چیتا دا خلق دا اللہ دا عذابون نو یارے نو دا حضور پاک نا عظیم تر شخصیت بلشتا نشتا
نازلون کے لوی ذات، خبر د لوی ذات، روڑن کے لوی فرشتہ، او چې کم زړه ته نازل شوی د هغې نه عظیم زړه بل نشته، او په کومه میاشت کې چې راغلی د رمضان میاشت د هغې نه بهتره میاشت نشته، او کومه شپه کې چې راغلی د لیلة القدر د هغې وزن د زرو میاشتو نه بهتر دی. نورونو د قرآن نوس لوی کتاب په مخ د ځمکه بل شته؟ جواب راکې نشته. هذا کتاب، دی کتاب څه چلو کا؟ هدى للمتقین، ہدایت خلق توخا، د کانو د بوتانو د سپو د عبادت نے خلق واړول، د یو اللہ عبادت تیرا وستل. په ہندوستان کې صرف اندوا نور بپریدو د 3 کروڑ خدایانو عبادت کئی. 3 کروڑ خدایان دی په ہندوستان کې د هندوانو. گوتم بدھ بپرید دا غسون خلق عبادت کئی، عزیر علیہ السلام سون خلق عبادت کئی، دا عیسیٰ علیہ السلام سمر خلق عبادت کئی، او دا صلیب سمر خلق عبادت کئی. یواز دا دیکانو دا بوتانو 3 کروڑ خلق عبادت کئی، او دا سے خلق ام دی چی اغی دا سپو عبادت کئی، او دا سے خلق دی چی اغی پیشوگانو تا سجدے لگئی، او دا سے مخلوق مشتا چی اغی یو فرضی بود جوڑ کری، اغیل مخصوص اندام ہم جوڑ کری، داغا بود پا خلق ڈڑی بود ڈڑ، داغا پا خلق پیور واچئی، او پاغا مخصوص اندام ورطا خلقی دیغا تیروی. رو دا ہدایت تے کہ گمراہی؟ جواب راکے. پخپل لاس کانی نا بود جوڑ کاؤ سجدے ہوتا لگاؤ، اغلا خود تا پوزا جوڑ اکڑا، تا والا شنڈے جوڑ اکڑے، او تا والا گوگونا جوڑ کرل، اتالا خیر و شر در کولیشی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بت پرست پکور کے پیدا شو. بت پرست نہ بلکہ بوتان بے جوڑو. پلارے آزر ببوتان جوڑو، ڈانچی بے جوڑو، او دغا بوتان بے خرسول پا غٹ غٹ قیمت. ابراہیم علیہ السلام خدے پاک دا پکور کے پیدا. قرآن شریف کے اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. وی منگ پا معشوموالی کے دل ہدایت ورکڑے دلوی منگ سا تم اختر للاش دیوی زنا جوڑیم بیماریم انی سقیم، او واقعی دا ذہنی ٹینشن نلویا بیماری بلنی چی تا گوری چی ٹول قوم بوتانو تا سجدے کئی، نیک سڑی بخپئی کے خوشحال بیوائے. دا اوستی پا امریکہ کے پا فلوریڈا کے یو بدبخت زناور خر قرآن شریف راو واغشتا وغیو سوداو، نمون مسلمانان بخپئیو کے خوشحال بیو. حکمران طبقہ بپریدو پزے، حکمران طبقہ چی سمر دی بے خوندری بے غیرت دی، دی ٹوپک سلا ساتلے دی، دی جس سلا ساتلے دی، دی دا میزائل سلا ساتی، دا تیل سلا ساتی. پخپل خدے و پا قرآن چے سوکننگو نکی داغا نغٹ بے غیرت بل نیتا دی. دا زیدہ کنا دا مونگ پا وس کے خونده چے مونگ ور پسیل تلال شو، لیکن دا مسلمانانو پا وس کے دا چی دی و سر بائیکاٹو کی ٹولو لپکارو چی بائیکاٹے دے سپیرو سر امریکے سر کڑے وے. خدے دے امریکہ تباہ و برباد کی اعلان کڑے و اخپل سپیرانے تیرا غفتے وے، او دا غیدہ مردار سپیرانے ورطا شڑلے وے چیزے پا مخام خواہ. زمان قرآن و تاسو دا غیب بیزتی کرے، قرآن سے گناہ کرے دا، او دا اختر پروز دا قرآن بیزتی کرے. تو یو قرآنش لیکی زمان دین تا نقصان نہ رسی، زمان دیر قرآن شریفو ندی. خدا دا مسلمان غیرت چلن شو، مسلمان لے او ترٹ ورکو چی تسکو لی چستا دا اختر پرستا قرآن دا سوزوم دا او مخکن اعلان کوم چی دا بے سوزوم دا کس چاکے دا غی نرا دیشی جذبہ پکیرہ میدان دا دیشی. ما جمعے پر دموئے میں ابرہرا گئے دا
بیت الله باندې حمله کوله نو خدای تو تکرو په شکل مارغان را وستل د ابلهه لښکر یې پې تباه و برباد کړ هغه وخت کې مسلمان نو الله د بیت الله حفاظت کوو اوس دی وخت کې مسلمان په اربونو دی اوس به ته حفاظت کوي خدای عادیان هم هلاک کړي دي سمودیان هم هلاک کړي دي د نوح علیه السلام قوم هم هلاک کړی دی خو مسلمان به ډېر لږ و هغوی طاقت نشو لرلی نو خدای به هر څه کول اوس مسلمان په اربونو دی طاقت لرلی شي نو اوس الله هغسې نه کوي اوس تا نه علي چې ته څه کوې کولی شي که نه شي کولی بدر کې د حضور پاک مبارک نه کار واخیست دلته به تا نه کار اخلي زما وروڼو حضرت ابراهیم علیه السلام ذهنی ټینشن بیماری چې خدای زما قوم ټول د بوتانو عبادت کوي او دا به جهنم ته دا ښکلې ښکلې شکلونه ځي الله دا ښکلې مخونه پیدا کړي دي او ښکلې پوز او ښکلې غوږونه زم کله پریشانه شم زم د انګریزان الله څونه ښکلې ښکلې پیدا کړي دا به دوزخ ته ځي دا د دوزخ ښه شاک دی پکار دی چې دا مسلمانان به خدای دې مسلمانان کړي کازلي بدبخت دی خدای دې تباه کړي وی عزت ټیک نیم برابر نه د دې به دا قاعده وه چې یو لویه عبادت خانه جوړه کړې لکه زمونږ په ښار کې چې لوی جومات او لویه مدرسه او په هغې کې لوی حال او په هغې کې بدا بوتان به یو پکې مشر بوت به اوسه به واړه واړه بوتان نو چې دوی به کله تلل نو دوی به خشته سوچه غوړي راوړل او شات به یې راوړل دا به د هغه بوتانو په سرونو باندې ومږل او دروازه به یې ورپورې بنده کړه چې مچ چېرته رانه شي ماشې رانه شي داسې بند حال به و نو چې کم بوت ته ځان نه مچ نشي شړلی او ماشې نشي شړلی دی به ستا نه بیماري څه لر کړي ځان ته خیر نشي رسولی تا به جوړ کړي چې دوی ټول لاړل حضرت ابراهیم علیه السلام تبرګې راواغشت او تبرګې یې په اوږه کړه او هغه حال له ورغې دروازې له ډق ورکه ماته کړه او پې ورننوت او دوی به دا چل کو چې خوراکونه به یې راوړل هغه به یې د هغه بوتانو مخکې کېښودل قسم قسم خوراکونه وی چې کله د اختر د میلې نه راشو نو په دې خوراکونو زمونږ د دې خدایانو نظر لګېدلی دی دا برکتی دی دا بخورو او د بوتانو باندې دا شات او سوچه غوړي مګلی دا به په جبه سټو دا به برکتی وي ابراهیم علیه السلام چې څنګه وردن نشو تبرګې ورسره دی بوتانو ته نیغ نیغ ګوري ما لکم لا تأکلون بې وقوف بچو دا خوراک ولې نه خورئ مخکې درته سیوان پراته دي کیلې پرتې دي پولونه پراته دي بق وق ورته ګورئ او دا نه خورئ بوت خو جواب نشي ورکول ما لکم لا تنطقون دا خبرې را سره ولې نه کوئ تاسو ته خلک وایي چې خیر به رسوئ او شر به لر کوئ ما سره دا خبرې ولې نه کوئ بوت خبرې کولی شي تبرګي له زور ورک او ټک ټوکې شروع کړو یو بوت هلته مات کړ بل هلته مات کړل ټول یې ډکرې ډکرې کړل د بوتانو هغه ټوټې په هغه خوراکونو کې خلط مل کړې خو هوښیار او مشر بوت ته یې غږ ونه کړ او تبرګي یې راواغېست د هغه مشر بوت په اوږه کې یې کېښود لکه سړی چې خشاک لري او تبرګي په د اوږه کې یې ویځان دوی چې رالل د اختر نه خوشحاله و چې اوس به ورځو هغه بوتان به سټو شات او هغه سوچه غوړي او هغه خوراکونه به برکتي شوي هغه به خورو چې رالل د حال دروازې ماتې دي چې ورننوتل بوتان تکو سترې پراته ټوټې ټوټې او من فعل هذا بآلهتنا دا زمون خدایانو سره دا معامله چا کړې دا چا ګز ګمبد کړی دي دا چا ټوټې کړی دي ای دونه قمقل غله بادشاہ ته مطلع ورسېدله سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم یره نور څوک خو نشته خو یو هلک د ابراهیم یې نوم دی او هغه زمونږ د بوتانو دشمن دی دا هم هغه کړي
ورشیره ولی مجرم خکارو د بوتانو خلقو تا پتا وا حضرت ابراہیم علیہ السلام راوس انت فعلت هذا بآلهتنا ابراہیم زمون خدایانو سره دالو وتا کړل دې ذکر کینو بدرد ور پسې وینو دا تا کړی دی ابراہیم علیہ السلام عجیب جواب ورکړي او خدای بے وقوفو ټوپک چې چا سری ډزغه کوي الکه یو سری سره ټوپک دی او بل تش تور دی نو جو ډس کړي چا بکړي ا ټوپک والا بکړي او ته وی دا مشر بابا چې دغه کې تبرګي وېزان دی نو تماچه خو هغه سره ده تبرګي خدای په وګه کې بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون دا خدا بابا ته چې تبرګي وېزان دی دا خود کړي دي ګوره دا غزارونه ټول د تبر دي او اصلا غسر برآمد شو او چې کم کور کې وسله برآمد شي هغه غلي دا څه کنه کم کور کې چې ټوپک چا مثلا الکه سړی مړ شوی چا وجلې د پته نه لګي اوس پته ولګي چې پلان کې سړی تماچه هغه خله چې دنه هغه نه بارود بویندي او پلان کې سره ټوپک لکه بیګالی دی شوی او دا پلان کې جامې د وینوي مثلا چاړه وسره وا نو ښکارا چې دا غل نو ابراہیم علیہ السلام وی چې وسله برآمد شو چا سره دا مشر کاکا سره او په وګه کې ویزان در پټي هم نه ترخت نه چې ښکارې د تاسو ګوره نیولې ده نو دیره تاسو کې چې دا تاسو چا وجلې او دی بابا هم تاسو کې کنه چې دا چا دا په پوي شو ګوره ابراہیم علیہ السلام خو خيارو ای پوي شو چې نه دوی نه تاسو کولی شو نه خبرې کولی انا بابا غږ کوي او نه لاس راقولی شي او نه دا بوتان چې دا ټکو سترې کولی نه دوی ځان بچ کولی شو چې دوی غږ نه کو یو بل ته کتل لکه دا چل غټول په مونږ کې دی ابراہیم علیہ السلام ودی اف لکم ولما تعبدون تاسو دې خدای تباہ او برباد کې او تاسو دا خدایان دې خدای تباہ او برباد خمانه چې گزار نشي کوله خمانه چې ځان د تبرګي نه نشي بچ کوله خمانه چې خبرې نشي کوله خمانه چې تاسو جوړ کړی دي او خبر ته پته ده چې مخکې کاڼو تا ولا شکل جوړ کو نو دا به تعالی زوی صدر کی او بیمار به دې سه جوړ کی او ریاض به سراولی او باران بسو کی او د خالق او مالک به سرنګي شي کی دي شي جواب راکې نه دقه د مکې د بوتانو والا کارو د مکې د مشرکانو دغه پروګرامو رب العالمین سے چلو کو قرآن نازل کا اغا عمر فاروق چی اغا با بوت تا سجدہ کولا دا اغا تندے بچاتا لگے دا رب العالمین تا اغا حضرت عثمان ذو النورین او اغا صحابہ کرام چی غیب طول عمر بوتانو تا سجدے لگولے او چی طواف بے کونو بوتانو بے لاسون لگول اغی چی اس طواف بکو چاہتا بے آوازون کول دا لبیک رب العالمین تا دا دا چا برکت شروع جواب را کے دا قرآن شریف ہدل للمتقین متقیان تے خدا جوڑ کر اوہ بلال بدا حدا حدا واسکو او کمو لیکن اللہ حفاظت کو پا خورو کے بے راخ کا او پا شگو کے بے حضرت بلال راخ کا پا خپل ہوئے وی دا امیہ غلامو وی راگیر بے اکلم او بے والا وی چی ستڑی بشو ما شمان لبے ورکلم چی دا پس منڈے وحے او پچکوئے وحے او غلامان لبے ورکلم او چی ستڑی بشو مرا پریبا وطم نو گرمی تیگی بے راواغشتے او دا مکی دا شگو دا تیگو گرمونا دے خدای ساتا اب ایرا لپسینے کے خواہ دے او دا یو ٹکی مو آچی اللہ احد اللہ یو دے دا مو آیا اسم در تنوایو اغب پاقے کم چغوالا اللہ احد اللہ یو دے دا قرآن پیغام دا غس ضرورتنا نوت خدا دے دا حضور پاک او دا قرآن حضور پاک پیغام قرآن دے گو دے عملی شکل کے حضور پاک قرآن دے پریکٹیکلی چی تورتا ہے
نو خدای دې دا حضور پاک پیغام قرآن زمون سینو زمون زړه ته کوز کی. دا قوم خدای وسات. ابراهیم علیہ السلام بوته او اور بلکې پکې ور واچوي. یو میاشت خشاکونه را چلول، یو میاشت، او په میلونو اورې بلک او ورته ورغورځي. قمقل خو چې دونه غټ اور بلکو دی به غورځي څوک ورته ورنږدې کېږي به څوک. اور بل شو خشاک، اوس به څه کېږي؟ ابراهیم علیہ السلام به څنګه ورغورځو؟ شیطان د انسان په شکل کې راغی. وی زه ته یو چل ښیم. وی څنګه؟ هغه د جهنم منجنیق لیدلی و شیطان. وی داسې وکړه یو ټال جوړ کړې او دې په هغه ټال د پاسه کېنوې او ټال له ټالی ورکې، او چې کله ټال اوچت شي نو پړی وشلوې دی به د اور منځ ته ورغورځېږي. وی دا بهترینه مشوره ده. لوی ټال یې جوړ کړه باڼه چغ په شکل کې، او ابراهیم علیہ السلام یې پې کېنو. فرشتې رالې ټال یې کلک ونیو. دوی زور ورکوي ټال نه اوچتېږي، فرشتې امداد کوي. بیا شیطان راغی. وی داسې وکړئ جینکۍ راولئ. دا ډېر لوی قهر چې راغی دا سیلاب په شکل کې، خدای دې امتساتی. دا لوی د خدای قهر او غضب وکنو. سوات کې امن راغی. امن پکار دا وه چې ټولو دو رکاته نفل کړی وي د شکریې. ګوره چې خدای در سره خو کړي نو ته به خدای خوشحالی که خفه کیې به یې وایه اوس خوشحالی به. دا د عبدالرحمن صاحب سره حاجي صاحب سره خدای خو کړل. دو بچی ورله خدای دغه کړل په قرآن پوه کړل په ناظره. نو خدای دا دې خوشحالی. دا زما په خبرو الله خوشحالیږي. د دین خبرې د نعتخوانانو په نعتونو الله خوشحالیږي. او چې نه د خدای ته بډې ووام او ښکرې ورته نیغې کړم، د خدای به څه وکړم؟ جسم نشم کولی. خدای له څوک څپېړه ورکولی شي؟ نشي کولی. قسم په خدای دا دنیا یو ځای کا، د خدای د یو ماشي مقابله نشي کولی. نو هلته جینکو په تنورونو ډوډۍ پخولی او خرڅولی به، او پیکوړو به هم جینکو خرڅولی، او چولې به هم جینکو خرڅولی، او سموسې به هم جینکو خرڅولی. او د دې طرف ته د هلکان ځوانان لاړل جشن دی په سوات کې. الله څو کړل داسې سیلاب او باران یې پرې راوت چې سوات یې تس نس کو، زمونږ علاقې یې تباه او برباد کړ. نو دا ولې؟ دا زمونږ بربنډتوب دی رونو. سر به پټ ساتې، سر به کولو نه ساتې. جینکۍ او زنانه به په کور کې دننه کولو سر نه ګرځي او کولو مټې به نه ګرځي. دا حیا به ساتي او پرده به کوي. الله به خوشحالی. ژوند او مال او رزق او حیا بیا د الله په اختیار کې ده. او که الله دې خفه که نو صبر به درته وکړي، تبه وکړي، مالدار به دې کړي، خوشحاله به دې کړي، یو جړق به درکړي، هر څه نه به دې وباسي. خدای دې د خپل قهر نه وساتي. ټال اوچت شو، ولې سرتور سر جینکۍ راغلې، او چې جوټۍ یې ورکړه ټال یې وشلو. ابراهیم علیہ السلام د اور دې منځ ته ورغی. ورتلو سره لا غورځېدلې نه و چې فرشتې یې وله راغلې. هلته الله ته فرشتو چغې کړې. الله په مخ د ځمکه نن صرف یو کس چې ستا نوملي په سچه، او ستا د دشمنانو کافرانو مقابله کې هغې ته ځان نیولی دی. الله ډېر ګرم اور دی او ډېر زیات دی. که ورلړه شو یو ساعت سره لوخړه بشي. یا خدای د ده امداد وکړي. د مارون حدیث پاک کې راځي چې د نیکانو خلقو د پاره او د عالمانو د پاره فرشتې هم د الله نه سوالونه کوي، دعاګانې ورته کوي. دا حدیث شریف دی بلکل. هغې الله ته چغې کړې د هر فرشتو د اسمان چې دغه یو بنده تا یادوي، دغه یو بنده ستا دشمن مقابله کوي. الله که دې ورته پرېوت ختم بشي. یا خدای امداد یې وکړې، مونږ له اختیار راکړه الله چې مونږ امداد وکړو.
وی خد اختیار میں در کے ورشے خود تپوستے ہو کے اختیار میں در کے خود تپوستے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے دباد فرشتہ رالا ویزا اللہ را لے گلے سیم داد لا وی تب دما سیم دادو کے ویزا باو بعد را پا مخکم او دا اور براوال باو دا نمرود پا دی محلاتو کے پا دا کورونو کے بے تس نس خور کم تب بچے و دا ٹول باو سو دی وینا تانے امداد نغوان اللہ میں بھی نہیں اللہ میں بھی نہیں بلا فرشتہ رالا ویزا امداد کم تب سے امدادو کے زد باران والے اس با یو سکنڈونو کی بارانو کم کولی شے اللہ کنا دا دا فرشتوں پا ذریعے فرشتے مقرر کری دی او دا اور بسور کم وینا اللہ زما پا حال خبردار دی اللہ بما ساتی فرشتوں نے امدادم نغوانا اللہ خلی دکر اللہ دا خپل بندے امداد کئی کہ اور مینستے سنگ ور شغال کا اللہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اے اورا پد ابراہیم یخشا خود عمر یخنا چی تکلیف ولاور کے معتدل جامع ایتیستے وچے ورغردو ہے حضرت جبریل علیہ السلام دا جنت نا دا ریخم و کمیس روڑو ورتے واچ او دا اور پمینس کی وطا اللہ دا خوگو بوچی نا پیدا کرا او دا اور پمینس کی والا خدای دا انگورو بوٹی زرغن کا اگا بب اسکلے وغا انگور بے خوڑل کولی شے اللہ کا نشی کو چا دا خدای شا اللہ مستاش دا اور مینس کی بدی ساتی حضرت بلال اللہ احد وی اللہ احد لب تکلیف برداشت کا لیکن خدای دا رسول اللہ مبارک غی گلا راوستا چا غی گلا راغی دا حضور پاک دا قرآن ہدایت دا قرآن پسر تکلیف برداشت دا حضور پاک غی گلا راغی اور رسول اللہ مبارک چی معراج تلاڑا واپس راغی وی بلال سامل کے جنت کے روانم ستا دا پیزار کشار میں دا زان نمخ کے اوریدا او اثر با مسکیو بلال استا دا جنت خزمالی دینا خوش طبیب وسر کولا جنت کے روانم یو خشتا علام زیدار محل داغا محل مختا یو خشتخ کلی ولا بیدا او داغا ولی پغاڑا یو جنین آستا و یو حورا اغی مخلاسین زل نو چی اغاوبا بے پا مخ ورواچولے نو چی واپس با پریواتینو لکا دا ملغلرو پشان باو بلاند پریواتے دمرا خشتا جنے میں بلچتا نولی دلے او دا سے علا محل میں بلچتا نولی دے نو دا حضرت جبریل علیہ السلام نمی تپوسو کا دا محل دا چا دے او دا جنے سوپ دا وی حضرت پخپل دی تپوسو کا دلتا خیر دے دا دنیا ندا تپوستے کا ما دے تپوسو کا دا محل دا چا دے تسو کے وی داستا یا امتی دی بلال ابن رباح دا رباح دوی بلال دا داغا محل دے او دا داغا پہ انتظار شپیر وزی تیروں نو حضور پاک بورتا خاندل نو قرآن سر مینا کوا دا قرآن پا پیغام عمل کوا نو خدای بدی دا بلال پشان کی خدای بدی دا ابو حریرہ پشان کی اللہ بدی دا عمر فاروق پشان کی دا آغا پا نقش قدم بدی روان کی نو قرآن ہدل للمتقین ہدایت شو کا نشو پا اربونو کربونو خلق نن منگ مسلمانان چے ورطوایو زانتا طولوائے الحمدللہ منگ چاہتا سجدے لگوائے اللہ اغزات تا چی زما خالق تے زمارا تندیر پیدا کرے دے او پی خوشحالیو الحمدللہ سو سجدے لگو دروازے دشمیر نا زیاد چا شمیر لی دیخ پلے سجدے نا ہر رکعت کی دو سجدے دی او سو رکعتو نا سلور رکعت غسار کے او دا سنتن او دا نفلن او دا مستحباتن علاوہ لست ماسبخین کے او سلور دا مازیگر کے او پنزے دا ماخام کے او نہ رکعت دا سدی دا ماسخوتن دی دا نفلن علاوہ دا اشمیر او پدوہ کے ضرب ورکا دمر سجدے اللہ تکے نو اللہ با پدی سجدہ خوشحالی کی کنا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی بندہ اللہ تا اغا وقت کے دیر زیاد نزدی ہوئی کہ دو تا دا خپل تندی پزمکا لگولی دا چا ہدایت سے جواب راکوا دا قرآن شریف ہدل للمتقین دا سڑی متقی شو دا متقی او مانا دا چی کفر او شرک پریخ او دا ایمان ترار دی عربو بسکول دویم صفتے سو دویم صفتے دو چی لونا بے جم دے خخول لور بے راوستاو جم دے بے خخکلا دا سمرا سخت دیلی دا لور لالا چالاس نور دے زوی وحی لور لالا چالاس ولی چی ڈبتی ہو باسی حضور پاک فرمائی چاچے اولو ساتلا یا دولونے ساتلے او پا خطر طریقے والا تربیتوں کو اللہ بدی سڑی دا جنت ورکی اکثر دا چالور پیدا شی خپا گندی ورا شی مولی سے لور میوشو الکا دا سختے والے ملک بشیر جان نے خدای لور ورکی دی با پیدا دے کئی دا پلور والے خپا کے گی زواتویم مخپا کے گی پزوی دا جنت زیر ندر آگلے و پلور راگلے زوی دیر کم دا مور پلار پکارے گی خپا کے گا ما زوی خوچی پیشنگلے ولی دا بیا پا مور پلار سکای اگا بیزو دا دے دے او لور پا پردی کور کے لگیا دا ڈوڑے پردے خوری جامع پردے غندی دا خاون کور پردے دے چلاس پور تکی ڈنبے دعا چاہتا کئی مورو پلار لور خشوہ کا زوی خشوہ آئے لور حضور پاک پلور دا جنت زیر ورکڑے دے تزوی اینا دے ورکڑے لور قابل رحم دا رحم بپکے خو رحم دانر چی بازار تبے بربندہ بودے رحم پکاو حضور پاک فرمائی چی سودا دا بار نراؤنے نڑنبے دا سودا لور لورکا دا خوشحال بش زوی لمورکاو لور لورکا او کم قتلی دا معشومان جنکے دا لونا گوری پخپل نخر ورونو لورکای دا سیدہ کنا دا لونا بے راغشتے و جمدے بے خخول یو صحابی راغی نبی علیہ السلام مبارک تے جڑن دا اللہ رسول استاپ مونگ دیر لوی احسان شاید سشیوے دے لکھ کہ دا جاڑے وی بستا پا مونگ لوی احسان او جڑلے سچل شوے وی استا درات لونا مخ کے بمونگ جمدے لونے خخول وی ما وادوک او دا وادن سمو دا پس لارم پا سفر اخو با پکلونو سفرو پیادا مزلی بوی تجارت سوک بدرے کالا و سوک بسلور کالا و سوک چی سوک سعودی دو بیت راشی سوک شپک کالا پس راشی سوک دو کالا پس سوک کالا دا خود جس سپر دے خوب پیادا وی زمادت لونا پس زمایو ما شمالور پیدا شو وی دے چرا سفر نرالن دا ما شمالگلو ایشیو پوٹی پوٹی خبری بے کون خوی مور پی کڑے و غلامان وینزم چی دا بناو آئے دیتا چی دا رد لور دا کون دکا دا مون گندہ رواجو دا خخولو نا یری دے وی دا چرالم پیشم دان میں غلے کرا معشومہ دا مونگ وینز آغشتے دا معشومہ مغشتے دا چلوے کو دا مونگ خدمت پکے وی دا خو پیشم وی اوزل میں زنگل کی کیوں کنا او ایرالم دا معشومہ میں اوچتا کرو او خکلولا میں او رشتیا دا وینا گوار اخپلا دیر اخوا گئی کپلار دیرم باری او کور تراشی او دی معشوم سلور پینزک عالم دا پلار نیلی دلے خو جی اگا پختانوی وی دا مور پلار بین خوگی دا سی دا کنا لگی ازان ترانیزدی کی بیا اگا محبت و من شوروش وی دی معشوم بزخ کلولم دا او ماخ کلولا وی اگا کویلا میں بوتلا او چی میں غردولا دی چغے والی وی زما پا سخ زلد آگئی چغو اس اثرو نکا او ورو میں غردولا خور میں پورواچو لو جمدے میں خخکو دا اللہ رسول استا پا منگلوی احسان دے چی ترالے اور دی مصیبت دی خلاص کرو دا دا حضور پاک دلوی پیغام دا چاوینا دا قرآن شریف ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق
نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. لونه جم دے موجنے ډوډۍ به څوک ورکوي؟ رزق د چا په اختیار کې دی؟ جواب راکوه رزق بل څوک نشي درکول. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. الله وی په مخ د ځمکه یو ګردن د مخلوق نشته مگر کدی رزق څوک ورکوي؟ الله. چې وغواړي د ځمکې ورشه دعاوې ځمکې ته وګوره څوک د دې ګنې ورسره وباسي. ځای که نه ورشه وګوره د دعاوې شولګرې ځمکې یو پان پکې نشته. دغه ځمکې آبادول لوی مشکلات دي. دومره څلور او درې فوټه پکې ریبړې پرتې دي او لوی غم جوړ دی. ما ته چاوي مولوي صاحب غم بل دی د هر چا د پټي حدونه ختم شوي دا به لا جګړې د ما دا پټې استاد او ستا سین یوړو زمې نه دی وړو دا بل غم جوړ دی. دا دعا کوي چې خدای د خپل قهر نه موساد گلے براولی زل طوفان براولی اس پمنی پٹے بدے سمونه کی. روزی رسان سوک شو جواب را اللہ سپولا سوک رزق ورکے چرگانو لے سوک ورکے پیشوگانو لے سوک ورکے کافر لے سوک ورکے. نو مونږ د خدای دوستان مونږ له بنه راکې بے شک بنای مونږ ځانونه ورپسې لیونی کړي. ټیک تا دنیا د اسباب ځای د خپل تجارت پکې حلال مال ګټل عبادت ته او په طریقه ګوره حلال ټکي مې پکې وې. زمارونو دغه جمدیلونه به خخېدلې. دا د قرآن شریف په پیغام دا پروګرام ختم شو. قرآن شریف وای لونه به جمدی نه خخوي. حضور پاک وای لور بدان ته رانږدې کې ښکل به کې ښکلې تربیت به وله وکړي. پرده به ورته واچې جامه به وله راوړې په بورقه کې او په پړونو کې دننه به یې ګرځې. داسې ده که نه؟ کومه خوشبویي چې هغه په بوتل کې دننه وي هغه خوشبویي وي او چې د بوتل نه دې راوویسته او دې څڅوله بیا څه موده پس یو ګنټۍ پس خوشبویي وي که ختمه کوم ګل چې په بوټي کې وي دا خشته دی او چې دې راوشوکاو او داسې لږ میدان کې د ښکاره کمړاوې شو. د دې مثال د خوشبویۍ دی او د خشته ښکلي ګل دی. دا به په بورقه او په پرده کې دننه ساتئ. ساتو به که خیر انشاءالله. دا د قرآن وینا. قرآن ښځو له وی اسلام ښځو له څه ورکړل؟ مې اسلام چې ښځو له څه ورکړي دا یو دین هم نه دی ورکړی. بربنډې نه ګرځئ دا حق یې وله ورکړ. خلکو به ډاکې کولې رونو د اسلام نه مخکې په لارو کوڅو کې به ولاړو شوکې به یې کولې. قرآن دا پیغام راوړو ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پام کوئ ډاکې ونه کې دا هر چا مال د هغه دی. ګورې غلا به نه کوئ کنډر به نه کوئ پردې وږې به نه ماتوئ پردې ګني به نه ریبئ پردې شوتل قصې دامن. دا د قرآن پیغام دی. زمارو اوس قرآن هدایت شو که نه شو؟ وی هدایت شو. د مشر به قدر کې د کشر په سر به لاس راکاږي. مسلمان وینه به نه تویې او که دې تویې کړه قصاص به در نه اخلي. پردې ښځې ته به نه ګورې ښځې به بورقو کې دننه ساتئ. د ګاونډي احترام به کې او قدر به کې د مولا او د عالم قدر به کې. خدای ته به سجده لګې د الله دپاره روجې به نیسې او په خپل مال کې به د غریب حصه کې. دا ټول د قرآن پیغام دی. خدای دې پې مونږ له عمل راکړي. نو هدل للمتقین قرآن شریف لوی هدایت دی. بل دی وی هدل للناس د انسان دپاره هدایت. خو چې کم انسان ته فایده والی هغه ته متقی وی. نو الله دې مونږ تاسو ټول متقیان کړي. دا عظیم کتاب دی رونو قرآن شریف. دې سره به مینه کوو به که به نه کوو؟ مینه څه ده؟ عزت به کوو رومال به دې تاوو رحیل کې به ایږدو الماری به وله جوړو سینې پورې به نیسو ښکلو به. دا وړه مینه ده. ګوره دې پسې مینه څه ده؟ بچي ته به یې ښایو چې تلاوت شروع کړي. بچي ته به ښایو چې دې تلاوت کوي.